220 افغانۍ په یو تعمیر باندې د دلي ولسوالۍ په شانتې لرې پرته سیمې کې جوړېدل د واقعا د دلي ولسوالۍ د پکتیکا د ټولو ولسونو لپاره د مبارکۍ قابل ده. مبارک څه کم 1500 میلیونه افغانۍ موږ په تعمیراتي او ترمیماتي برخه کې کار کړی ده چې دا د اسلامي امارت توجه د پکتیکا ته. نننۍ پکتیکا پرونۍ پکتیکا نه ده. وزارت داخله د تامیناتو معاینت او د تعمیراتو ریاست ډېرې پروژې الحمدلله موږ په ټول افغانستان کې لرو. د هغو پروژو نه دغه تاسې ډیلې ولسوالۍ پروژه هم وه. په ډیله ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه خیالي وه په تېره اداره کې. ډېر خوشحاله یو چې امارت د موږ په ولسوالۍ کې یو ښه ښایسته ودانۍ په زیات مصرف باندې راته جوړه کړې. د پکتیکا ولایت د لرې پرتې ډیلي ولسوالۍ اداري ودانۍ د لومړي ځل لپاره بشپړه او رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د جوړولو چارې له دې وړاندې د قراردادي شرکت له لوري درول شوې وې چې د شرکت په وینا یې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ مالي زیان لیدلی و. وروسته له هغه چې د کورنۍ چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقاني یادې ولسوالۍ ته سفر وکړ، د نوموړي د حکم پر بنسټ د موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی وټاکل شو. د پلاوي د ارزونې له مخې د یاد شوي زیان د جبران په موخه د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست له لوري مربوطه شرکت ته 4 میلیونه افغانۍ مرسته ورکړل شوه. ډیلي هغه ولسوالۍ ده چې پخوا یې هیڅ ډول اداري ودانۍ نه لرله، خو د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دې ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د پکتیکا ولایت مسؤلین وایي په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د 9 بېلابېلو ولسوالیو اداري ودانۍ بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي تر څو په دغه سیمو کې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي. دا د چا په تصور کې راته 220 افغانۍ په یو تعمیر باندې د دلي ولسوالۍ په شانتې لرې پرته سیمې کې جوړېدل د واقعا د دلي ولسوالۍ د پکتیکا د ټولو ولسونو لپاره د مبارکۍ قابل ده. مبارک مشه، مبارک مشه، مبارک مشه. الله جل جلاله نو همدغه شانتې تعمیرات د 2 ولسوالیو نور مو شروع کړي دي. 2 ولسوالیو دپاره مو شروع کړي دي، افتتاح کړي مو دي. آینده کال ته به له خیره په دغه 10 ولسوالیو کې د 9 ولسوالۍ به تعمیرات برابر وي. د څو ولسوالۍ؟ د 9 تعمیرات به برابر وي. یو نکه دا دویم دله او د 2 ولسوالۍ مو شروع کړی، انشاءالله العزیز سر ته رسیږي. د پکتیکا په 10 ولسوالیو کې 9 ولسوالۍ تکمیلیږي. یوه ولسوالۍ پاتې شوی چې هغه ولسوالۍ دپاره هم الحمدلله موږ پیشنهادونه جوړ کړي دي. د داخله وزارت محترم مقام ته مو رسولی چې هغه خوشامند ولسوالۍ دي. حالا سات دپاره یو معمولي تعمیل لري، هغه به له خیره اساسي جوړ. د پکتیکا ولایت د ډیلي ولسوالۍ اوسیدونکو له محلي او مرکزي ادارو څخه د ښوونځیو، کلینیکونو او سړکونو د جوړولو غوښتنه وکړه. امارت چې موږ ډېر منندوی یو چې موږ دغه خوارو زارو ولسوالي چې په یو مخ ډېر وخت کې هیڅ چا هم په یوه نوع همکاري په دغه ولسوالۍ کې په دې نوع باندې نه ده کړې چې هغه ولس ډېر پرې راضي او خوشحاله سي. اوس ډېر خوشحاله یو چې امارت د موږ په ولسوالۍ کې یو ښه ښایسته ودانۍ په زیات مصرف باندې راته جوړه کړې، نسبتا په ډېرو ځایو کې نسته. موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر له الله چې راضي یو چې خدای پاک جل جلاله موږ ته داسې یو نظام او هغه په ټول مخلوق باندې یو شفقت، یو رحم لري. په دې باندې موږ له امارت چې ډېر راضي یو. خو کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه به هم موږ تاسو ته بیانوو، ځکه چې موږ چې د دوی تر مخ کوم مشکلات کېدو نو امکان لري دوی په حسب د قدرت سره له موږ سره هغه کومکونه وکوي. د موږ کومکونه دا دي چې دا یو خوارو زارو ولسوالي ده، خلک یې ټول له غربت سره مخامخ دي. دلته موږ سړک ته ضرورت لرو، اشد ضرورت لرو. په ډېر واره باندې موږ هلته پیشنهادونه هم کړي دي، امکان لري چې مثلا د دوی مخ ته تللي وي او هلته ورغلي وي. یوه
دویم قدم کې په 28 کاله کې د لې یو کلینیک موږ لرو، هغه کې یو 2 دانې ګولۍ ورکوي. نسبتاً 18,000 نفوس دا ډیلې ولسوالي لري. دا ټول په دا یوه کلینیک باندې مثلا موږ سره راټول یو، د موږ علاج د مرض پکې کېږي. نو تمنا له امارت چې دا لرو چې موږ ته دلته شفاخانه جوړه سي، کلینیکان راته جوړ سي او د موږ ټولو مریضانو تداوي وسي په هغه خپل قدرت باندې. په درېیم قدم کې د موږ د ډلې د ولسوالۍ یو خرابې اوبه دي چې هېڅ څوک د دغه خواهش نه لري چې په ډله کې ولسوال وای، په ډله کې یو بل ارګان کې مسؤول وای په نسبت د اوبو ته. نو که د دوی له موږ سره همکاري په دغه کې وکوله چې موږ ته یو خوږې اوبه د ټول ولس دپاره پیدا کړي، موږ له امارت چې بیا په دې باندې منندوی یو. په درېیم څلورم قدم کې د موږ په ډلې په ولسوالۍ کې چې هر څونه مکاتب دي، داسې یو ځای موږ نه لرو چې موږ ټول خلق راوغواړو او عام خلق راسي او په مکتب کې یو د سرپناه ځای وي. د هسې په دیوالو کې ناست وي یا سیوریو ته په دوبي کې ناست وي یا په یو سړو خونو کې په ژمي کې ناست وي. نو موږ دغه خواهش لرو چې امارت له موږ سره دعوه کوي چې موږ خلک سواد پیدا کړي او تعلیم پیدا کړي او د حکومت په عزت وپوهېږي او د خپل ځان په عزت وپوهېږي او د نظام په قدر او په قیمت وپوهېږي. دا موږ له دوی چې دا سوال هم شته. اول کې د معرف په حصه کې چې دلته هر څو مکاتب د موږ دي چې یو پوخ تعمیر دلته نه لري، هیڅ توجه د معرف لخوا د نه ده ورته سوې، نه دلته په مرکز کې نه په اطراف کې. په دوم قدم کې هغه کم دي، پرسونل یې کم دي، تشکیل یې کم ده چې د تشکیل ته توجه وشي او زیات شي. په درېیم قدم کې چې مقصد دوی ټول په ابتدایي کې روان دي چې متوسطې ته او شپږمې ته ورسېږي. دا د ولس غوښتنه ده او اکثره کلي له معرفه له مکتبو چې پاتې دي چې دلته غوښتنه د خلکو دا ده چې په هغو شایعاتي وشي، هغه خلک چې مستحقي وي هغه ماشومانو ته بورسونه د مؤسساتو لخوا وشي او مؤسسات توجه وشي. دویمه غوښتنه دلته د ډیلې ولسوالۍ دې طرف ته زه نن سهار په موټر کې راتلم چې مرکز ته رارسېدم یو 15 کیلومتره اندازه کوي او د شمال طرف ته به تقریبا 60 کیلومتره اندازه کوي. دلته یو کلینیک لرو، په هغه کلینیک کې 2 یا 15 ګولۍ موږ ته رسېږي. د کلینیک د سطعمې لخوا دغه خلک مریضان لري، تکلیف لري او د سړکانو دا مشکل وي. د هغه طرف چې دا کوم خلک سړکانو کې ایسار وي، دا 3 میاشتې چې واور وولي خطې وشي، هغه مریض یې قسم په خدای ښه دي وي ورې په علاقت باندې ورسېږي، سکندې دي، نالۍ دي، خطې دي. نو په دغه صورت کې موږ له امارت اسلامي صاحب په مؤسساتو غږ وکړي یا دوی په خپل امکان سره له موږ سره کومک وکړي چې دغه سړکان غلین هغه د پاخه کې کوم وخت راورسېد په هغه وخت سره. دا دوه غوښتنې. د پکتیکا مرستیال والي په خپلو خبرو کې ویل د ډیلې ولسوالۍ اوسېدونکو د جهاد پر مهال ډېرې قربانۍ ورکړي دي چې د هیواد تاریخ به یې هېڅکله هېرې نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یادې ولسوالۍ هرې ستونزې ته به رسېدنه وشي. نننۍ پکتیکا پرونۍ پکتیکا نه ده، په دې باندې باورمند اوسئ. نننۍ پکتیکا پرونۍ پکتیکا نه ده. پرون مو د سړکونو حالات څنګه وو؟ نن الحمدلله سړک د شرنې نه تر درمته پورې په ډېر جدي توګه باندې کار شروع ده. 38 کیلومتره سړک دا له خیره آینده کال ته برابرېږي. د شرنې نه تر خیرکوټه پورې دا سړک ویجاړ شوی و، خراب شوی و، د دوی پل پلچک خراب و. الحمدلله ثم الحمدلله دا مو منظوري واخیستې، کار پې شروع شوله. آینده کال ته دا سړک داغګیري کېږي، ترمیم یې کېږي. د دغه سړک دپاره د خط اندازي، ترافیکي علامات او د دوی دپاره هغه کتارې ټول مو تکمیل کړی په 6 میلیونه. الحمدلله دغه سړک د اورګون نه تر رباطه پورې 42 کیلومتره سړک د منظوري مو اخیستی. د هغه مسیر تعین شوی دی. د فواید عامه ځوان او کارګر رئیس موجود دی چې دا آینده کال ته 22 کیلومتره سړک له خیره سره دا پخېږي او سر ته رسېږي. د دغه جاني خیلو نه تر تروي ولسوالۍ پورې 122 کیلومتره سړک د دې منظوري مو اخیستی، تعین المسیر شوی دی. ان شاء الله العزیز آینده کال ته 22 کیلومتره سړک دا پخېږي او بل کال ته پخېږي. همدغه شانتې په 3 کالو کې دا هم سر ته رسېږي له خیره سره. وای الحمدلله خو وای کنه ولکه کار خو نه ده. په هر سړک باندې 2 میلیارډ افغانۍ، 1.5 میلیارډ افغانۍ، 2.5 میلیارډ افغانۍ په داسې انداز باندې په مصرف راځي. دا د مشرانو شفقت دی، دا د امیر المؤمنین حفظه الله شفقت دی، د رئیس الوزرا شفقت دی، د فواید عامې د محترم وزیر صاحب شفقت دی، د خلیفه صاحب شفقت دی. د پکتیکا د زړورو ولسونو دپاره دا انعامات دي.
د جهاد انعام دی، د شهادتونو انعام دی، د دوی د زرورتوب انعام دی، د دوی د جګې شملې انعام دی چې اسلامي امارت ورکړی. نوموړي همداراز ویل پخوا په دې ولسوالۍ کې خیالي مکتبونه موجود وه، خو دا مهال 11 ښوونځي فعاله دي او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به د یادې ولسوالۍ منځني ښوونځي لوړو ثانوي ښوونځیو او لیسو ته لوړ شي. همدغه شانتې د معارفو په بخش کې لکه څنګه چې زمونږ جناب مفتی صاحب وفرمایل 11 مکاتب فعال دي، مخکې یو مکتب هم فعال نه و، خیالي تشکیلات. او زه او د معارفو رئیس صاحب دواړه وعده ورکوو چې دغه تعداد به اضافه کوو آینده کال ته له خیره. او لکه څنګه چې دلته یو قومي مشر وویل چې دلته مکتب لرو شپږم صنفه پورې متوسطه نه لرو، لیسه نه لرو، آینده کال ته د دغه ارتقا دپاره هم کار شروع دي. تاسو ته به متوسطه برابروو، تاسو ته به لیسې برابروو، ستاسو د تشکیلات پوره کوو انشاءالله. د تعلیم او تربیه په برخه کې په ډیله ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه خیالي وه تېره اداره کې. تشکیل موجود و لکن دلته مکاتب په صحنه کې نه و، خیالي و. معاشات استادانو ته اجرا کېدل مګر تنها په ریاست کې اجرا کېدل، هغه خلک دلته موجود نه و. مکاتب او تشکیلات ټول خیالي و. د اسلامي امارت په راتګ سره 11 بابه مکاتب دلته فعاله دي چې تشکیلات یې هم شته، څه اندازه معاشات هم ورته اجرا کېږي. همداراز په دې باندې به تفصیلي خبره قدرمن مرستیال والي صاحب وکړي. د تعلیم او تربیې لپاره په پکتیکا ولایت کې ډېر زیات کار شوی ده. د ما تقریبا 20 میاشتې پوره کېږي چې پکتیکا ولایت ته راغلی یم، څه کم 500 میلیونه افغانۍ موږ په تعمیراتي او ترمیماتي برخه کې کار کړی ده چې دا د اسلامي امارت توجه ده پکتیکا ته، او موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو او مشرانو څخه ډېره زیاته مننه کوو. مکاتب او تشکیلات ټول خیالي وو. د اسلامي امارت په راتګ سره 11 بابه مکاتب دلته فعاله دي چې تشکیلات یې هم شته، څه اندازه معاشات هم ورته اجرا کېږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینات اړوند د تعمیراتو ریاست مسؤلینو په یاد ولایت کې د ګڼ شمېر پراختیایي پروژو د پلي کولو ژمنه وکړه او د ډیلي ولسوالۍ له مسؤلینو یې وغوښتل چې د یادې ولسوالۍ ودانۍ ساتنه وکړي. وزارت داخله د تامیناتو معاینت او د تعمیراتو ریاست ډېرې پروژې الحمدلله موږ په ټول افغانستان کې لرو. د هغو پروژو نه دغه تاسې ډیلي ولسوالۍ پروژه هم وه، نن الحمدلله تکمیل سوه، ګټې اخیستو ته سپارل کېږي. په دغه ولسوالۍ کې د تاسیساتو کارونه خلاص شوي دي، ولسوالۍ تکمیل ده، ولسوالۍ جوړه ده. په دې ولسوالۍ کې اوس د تاسې د حفظ مراقبت موضوع شروع کېږي چې دې ولسوالۍ حفظ مراقبت وشي، دا ولسوالۍ وساتل شي، دا ولسوالۍ خرابه نه شي. په دې کې کوم جام چې خرابېږي احیانا له وخت سره د هغې علاج وشي، نو دا تعمیر به تیاره سالم پاتې. نو تاسې ته دی بلکې د ټول پکتیکا خلکو، ټول افغانستان خلکو ته مبارکي. دا تقریبا داسې یو بله په 3 پوړه کې جوړه شوې ده، 3 منزله او بادي لري. په هر منزل کې 6 او تر 8 تر 10 تر 12 پورې 11 پورې وتاکونه لري. همداسې په عصري سیستم باندې جوړه شوې ده. دا د امریکا پیسې نه دي، دا د روسیې پیسې نه دي، دا د بل ملک پیسې نه دي، دا د افغانستان د خوار غریب ملت پیسې دي، منظمې شوي دي او جای شوي دي. دا د بودیجه له مالیې وزارت نه وزارت داخلي ته ورکړل شوی، په هغو باندې جوړه شوې ده. په دې باندې باید شکر موږ تاسې وباسو. د پکتیکا ولایت د ډیلي ولسوالۍ هغه لرې پرته ولسوالۍ ده چې د تاریخ په اوږدو کې ورته د لومړي ځل لپاره د ولسوالۍ ودانۍ جوړیږي.